سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبل کې دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ صحت پر جامو کې به پټ استئ د نن ځل بیا د پښتو انلاین یوټیوب چینل څخه تاسو سره د نړۍ په نوې ویډیو جوړولو کې حاضر یم دوستانو د یوټیوب ویډیو چې کومه ده اتمه ویډیو ده په دې ویډیو کې موږ تاسو ته کوو چې څنګه کولای شو د خپل یوټیوب چینل سبسکرایبر یا تعداد معلوم کړو یعنی موږ د یوټیوب چینل د سبسکرایبر تعداد معلوم کړو چې موږ یوټیوب چینل څومره کسانو سبسکرایب کړی دی نو په دې ویډیو کې دوستان دا ټول معلومات تاسو درکوم چې څنګه کولای شئ خپل چینل د سبسکرایبرو معلومات وکړو نو دوستانو که چېرته تاسو موږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن درسره ووهئ ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېږدئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې در ورسېږي دوستانو زه ویډیو غټونو چې څنګه کولی شو په خپل یوټیوب چینل کې موږ سبسکرایبر معلوم کړو په ټولو مخکې دوستانو تاسو راشئ خپل ګوګل کروم ته تاسو به ګوګل کروم خلاص کړئ دوستانو تاسو کولی شئ دی چې یوټیوب هر سرچ کړئ او تاسو کولی شئ دی چې نه هم یوټیوب خلاص کړئ دوستانو زموږ یوټیوب چینل چې کوم دی یعنی زموږ د یوټیوب پرده راخلاصه شوله هغې نه وروسته موږ کولی شو دوستانو تاسو کولی شئ دلته راشئ په ریجسټر باندې نښان باندې کلیک وکړئ او دلته راشئ ډیسکټاپ سیټ باندې کلیک وکړئ دوستانو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو د موبایل کوم آیکن چې دی یا انټرفیس چې دی هغه بالکل د کمپیوټر سیستم په وخت یعنی که تاسو غواړئ چې په کمپیوټر کې کار وکړئ تاسو هم کولی شئ په دې کوم کار وکړئ که تاسو غواړئ چې تاسو په موبایل کې کار وکړئ تاسو هم کولی شئ عین سیم ټو سیم د کمپیوټر په شکل باندې تاسو کولی شئ دلته خپل کار یعنی اجرا کړئ یعنی تاسو خپل یوټیوب چینل کوم سیټینګونه چې دي تاسو کولی شئ د کمپیوټر او د موبایل ترمنځ پرې سیم ټو سیم یو رقم وکړئ نو دوستانو هغه په کوم ځای کې کېږي هغه دلته تاسو ته بیا یو ځل بیا یادونه کوم چې تاسو دلته راشئ په ریجسټر نښان باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو په ریجسټر سیټ باندې دا ټیک مار ووهئ دوستانو هغې نه وروسته خو موږ تاسو اوس ګورو یوټیوب چینل چې کوم دی یوټیوب پرده موږ راخلاصه شوې ده یعنې دوستانو راځو زه دلته په دې خپل لوګو باندې کلیک کوم دوستانو دلته به تاسو چې تاسو لوګو وي یا تصویر هر څه چې تاسو وي تاسو به هغو باندې کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو نو دلته راځم زه په خپل یور چینل باندې کلیک کوم یعنې زه ځم خپل چینل ته کله چې خپل چینل ته دوستانو راغلم دلته راځم په کسټمایز چینل باندې کلیک کوم دوستانو کله چې په کسټمایز چینل باندې کلیک وکړو نو موږ ته یو بل انټرفیس مخته راځي کسټم چینل کسټمایزیشن راځي نو زه راځم په ډیشبورډ باندې کلیک کوم کله چې ډیشبورډ باندې کلیک وکړو دوستانو دلته موږ ته یو بله پرده راخلاصېږي یعنې دوستانو دلته موږ ته کومه د خپل یوټیوب ډیشبورډ چې د انټرفیس چې دی هغه راخلاص دوستانو دلته مخامخ تاسو چې وینئ کوم زه چې دا اوس ما سلیکټ کړی دی دوستانو تاسو کولی شئ دلته د خپل چینل د سبسکرایبرو تعداد معلوم کړئ چې موږ سبسکرایبر چې کوم دی هغه 15 دي په 28 ورځو کې یعنې دوستانو ځکه زموږ دا چینل کم دی یا تعداد یې کم دی چې دا چینل خو موږ اوس نوی تازه جوړ کړی ده تاسو مخامخ وینئ په چینل انالیسټیک کې دلته دوستانو چینل انالیسټیک دغه هغې نه دوستانو لاندې کرنټ سبسکرایبر چې موږ دی 15 دی نو دوستانو تاسو کولی شئ په خپل یوټیوب چینل کې په دې رقم باندې خپل یوټیوب چینل د سبسکرایبرو تعداد معلوم کړئ حساب یې معلوم کړئ چې آیا زموږ په یوټیوب چینل کې څومره کسانو چینل سبسکرایب کړی دی څومره کسان زه په دې چینل کې سبسکرایبر لرم نو دوستانو که چېرې تاسو سبسکرایبر دی نه زیات وي یعنې 1000 وي 2000 وي تر 3000 وي یعنې تر لکو پورې هر څومره چې تاسو سبسکرایبر وي تاسو کولی شئ په دې ځای کې معلوم کړئ دوستانو دا و د نن ورځې موږ درس چې څنګه کولی شو په خپل یوټیوب چینل کې سبسکرایبر معلوم کړو نو دوستانو تر بلې ویډیو پر چې زه بیا تاسو سره حاضرېږم